بسم الله الرحمن الرحیم دا موږ سره ډیولپر پارت نمبر 2 دی دغه به ان شاء الله دا وایو چې څنګه کولای شو چې کله موږ مایکروسافټ ورډ اول ځل لپاره اوپن کو هغه کې زما لوګو یا فور ایگزامپل برانډ نیم یا اورګنایزیشن نیم بای ډیفالت راغلی وي صحیح شو دې لپاره به زه راځم مایکروسافټ ورډ ته ډیولپر ټیب او په دې کې موږ سره دی ډاکومنټ ټمپلیټ دې ځای نه هم ورته راتلی شي هماغه اټچمنټ موجود دی سټرکچر ته راشه دې ځای باندې کلیک کا دې ځای نه هم ورته راتلی شي صحیح ده که نه همدغه شان که تاسو فور ایگزامپل دغه ته وګورئ په دې کې موږ بعضې ګروپونه ویلي هم دي لایک پروټیکټ ګروپ دا موږ په ریویو ټیب کې ویلی دی میکروس ریکارډ میکرو پاز سیکیورټي سیټینګ دا به دا آپشن ته ولي ډیسیبل آل میکروس ویت نوټیفیکیشن دا آپشن دې لپاره استعمالیږي چې کله تاسو فور ایگزامپل میکرو ریکارډ کوئ یا فور ایگزامپل یو میکرو کریټ کوئ کوډینګ وکړئ وی بی اے کې تاسو چې کله هغه سیف کوئ دوباره هغه تاسو اوپن کوئ تاسو څخه پوښتنه کوي چې آیا تاسو غواړئ دغه میکرو په دې کې رن شي که رن نه شي دا ډیسیبل دی که تاسو چې فور ایگزامپل همیشه د ماته کار کوي بغیر د دې نه چې ماته میسج راکړي تاسو به انیبل ورته واخلئ صحیح شو همدغه شان که تاسو وګورئ د کنټرولز باره کې به انشاءالله موږ به نیکسټ لیکچر وایو ښه زه رالم هلته ډاکومنټ ټمپلیټ ته اټیچمنټ ته دا به ورته کاپي کوي کنټرول سی سره به دا تاسو کاپي کوي کلوز دا هر څه به تاسو کلوز کوي او اوس راشئ فور ایگزامپل دغلته ایډرس کې پیسټ کړئ دې باندې به تاسو رایټ کلیک وکړئ اوپن به ورته واخلئ چې کله مو اوپن واخیستو نو ماته یې څه ولیکه نارمل بس دا مې کلوز کو دا مې هم کلوز کو اوس چې کله هم تاسو مایکروسافټ ورډ اوپن کوئ نو تاسو ته به اتومیټیکلي هماغه نیم خود به خوده راځي کنټرول ان پریس کوئ تاسو ته به اتومیټیکلي هماغه نیم راځي اوس څنګه کولی شو چې دغه نارمل حالت ته راولو بیا به تاسو راشئ همدغه ایډرس ته دې ځای کې به هماغه کاپي شوی پات پیسټ کوئ چې کله مو دا پیسټ کړئ باندې به رایټ کلیک وکړئ اوپن به ورته واخلئ چې کله مو اوپن ورته واخیستو نو تاسو به راشئ پیج لیاوټ ته واټر مارک نو واټر مارک سمپل کلوز لین کلوز اوس چې کله هم تاسو مایکروسافټ ورډ ته راځئ نو تاسو ته به اتومیټیکلي بای ډیفالټ چې کوم شانو هماغه حالت به تاسو ته موجود وي هیله کوم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي د لایک بټن ضرور پریس کړئ